بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د رحمان بابا نوی کلام او تاغه معنی او وضاحت سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې بسم الله وکړو. زلدی جهان تلونه په شتاب یم، لکه پاڼه د خزان خپه پر رکاب یم. رحمان بابا وای د دنیا عمر ډیر لنډ دی، ډیر زر به مرو. لکه څنګه چې د خزان په موسم کې په بوټو کې پاڼه اوچه شي او بیا په بوټو کې ساریږي نه لاندې را روانه وي، نو زه هم دغه رنګ په آس باندې تیار ولاړ د دنیا نه تګ والا یم. یعنی عمر ډیر لنډ دی. که هزار آبادانه کړم په جهان کې، غرض دا چې نهایت خانه خراب یم. کچری زه په دې دنیا کې ډېرې زیاتې آبادۍ وکړم او ښه پخې بنګلې جوړې کړم، خو آخر دا ټولې بربادېدو واله دي، ټولې پاتې کېدو واله دي، دا هر څه فنا کېدو واله دي. که مې اصل د حیاتو له اوبو دی، بیا خو دا چې د اوبو په سر حباب یم. انسان د اوبو جوړ دی او زما مثال د اوبو د پاسه د هغه پوکڼی دی د کمی عمر چې ډېر لنډ وي. دا جهان کسب خانه کړه خدای و ماتا، پایبسته ولاړ په غولی د کساب یم. الله پاک دا دنیا ماته د کساب خانه په مثال کړه، لکه څنګه چې په کساب خانه کې ساروی له خپې تړلی او د چړې انتظار کوي، د خپل مرګ انتظار کوي، نو دا دنیا هم ما د پاره همدارنګ ده، بس صرف د مرګ انتظار دی. چې د خدای له معرفته خبر نشم، معلومیږي چې یا دیو یم یا دواب یم. الله تعالی دنیا ته دې د پاره را لېږلی یو چې الله تعالی وپېژنو. د الله تعالی پېژنګلل دا دي چې د الله تعالی حکمونه ومنو. که چېرې موږ د الله تعالی حکمونه نه منو، د دې مطلب دا چې موږ په مثال د څاروو یا د دیوانو یو، کومو باره کې چې وایي چې د هغې هیڅ مذهب نه وي. که صورت مې د سړي دی بایسه کړم، په معنی کې د چارپایو په حساب یم. دا شعر برني شعر سره تړلی شوی دی، یعنی چې زه کله د الله تعالی حکمونه وي نه منم، نو زه راغلی خو د سړي په شکل کې یم، خو ولې په اصل کې د زناورو په رنګ یم، ځکه چې زناور هم د دې خبرو نه مبرا دي او زه هم بیا چې د الله حکمونه نه منم نو هم دغه رنګ یم. لکه بت چې په رڼو سترګو وده وي، هسې زه په بیدارۍ کې وړی خواب یم. دا شعرم برني شعر سره ټچ دی، یعنی وایي چې زه الله تعالی دنیا ته عبادت د پاره را لېږلی یم، د عمل د پاره، نو که زه چېرې داسې نه کوم نو زما مثال د یو بوت په رنګ دی. لکه څنګه چې د بوت سترګې غړېږي خو څه نه ویني او نه څه عمل کولی شي، نو زه هم دغه رنګ هر څه وینم خو عمل مې نشته. په طاعت په عبادت مې زړه یخ نه کړه، همیشه د معصیت په اور کباب یم. معصیت وی ګناه ته. رحمان بابا وی چرې مې هم داسې عبادت ونه کړو چې زه پې خوشحاله شم، زړه مې پې یخ شي او مطمئن شي، بلکې د عبادت را باندې یو بوج وي، ځان ته خلاصومه او د دنیا کارونو ته مې مخه وي. هر وخت د ګناه په هور کې ډوب یم او ځان سوځومه، یعنې د دنیا کې چې سړی سانه مشغول وي هماغومره به هغه ګناهونه زیات وي. سر د خدای و عبادت ته وښکې نشم، مدام ډوب د ګناهونو په ګرداب یم. او د دنیا په دې کارونو کې، په دې ګناهونو په دې طوفان کې داسې ډوب یم چې دا نه وخت را سره نشته چې د الله تعالی عبادت ته وکاږم او الله تعالی ته سر ټیټ کړم، د الله تعالی حکمونه ومنم. چې و خپلو ګناهونو ته نظر کړم، سزاوار د هر عذاب د هر عتاب یم. رحمان بابا وایي چې د خپلو ګناهونو ته لږ سوچ وکړم او لږ فکر وکړم، نو ځان ته ډېر غټ مجرم ښکاره شي او د هرې سزا او د هر عذاب حقدار راته ځان ښکاري. لکه څوک چې په خره سور وي مخ یې تور وي، زه هم هسې تر خپل خدای پورې بې آب یم. او د الله تعالی حکمونو باره کې رحمان بابا وایي چې زه یې نه منم، نو داسې یم لکه په مثال د مجرم. پخوا به چې چا غلا وکړه، څه جرم به یې وکړو نو مخ به یې وله تور کو، په خر به یې سور کو، په کلي کې به یې ګرځولو چې دغه مجرم دی. نو رحمان بابا وایي چې زه لږ د خپل ژوند ته سوچ وکړم، نو زما مثال هم د دغه مجرم دی او د دغه شیز قابل یم. غزه وشوه که گفتار لرم په ژبه، زه رحمان چې کردار نه لرم کذاب یم. او رحمان بابا آخري شعر کې وایي چې دا عجیبه خبره ده چې خبرې خو مې په ژبه خړې دي، نصیحت او پوی یم، ښه خبرې کوم، خو که چېرې زه په دې خبرو باندې عمل نه کوم، کردار مې نه وي، نو زه دروغجن یم. کذاب دروغجن ته وایي. ملګرو دا د رحمان بابا شعرونه او تاغه معنا او وضاحت که چېرې ستاسو دا خوښ شوي وي نو لایک ورکئ او ملګرو سره یې شیر کئ. د الله په امان.